کهانی شروعات کې مونږ ویل نوم یو ساينټیست وینو چې د الزایمر بیماری علاج ګوري، ولې چې د دې پلار د الزایمر بیمار وي. د ویل د خپل پلار نه علاوه په دې دنیا کې نور څوک نه وي. د دې وجه نه دا په هر حال کې د الزایمر بیماری دوايي جوړي. الزایمر یو داسې بیماری چې په دې کې د مریض یاداشت په مزه کمیږي او په اخره کې د دې نه خپل نوم هم هیر شي. نو د ویل په دې دنیا کې د خپل پلار نه علاوه څوک هم نه وو. د دې وجه نه دا د خپل پلار د پاره دوايي جوړي. هغه شپه ورځ مهنت کوي او په اخره کې یو دوايي جوړه کی. خو دا دوايي په انسانانو باندې ټیسټ کول خطرناک دي. د دې وجه نه لاول دا دوايي په یو فیمیل شادو باندې ټیسټ کی او کوم ریزلټ چې دی ویني د دې دوايي په وجه باندې دغه فیمیل شادو ډیر زیات خیر شي. ویل چې د دې د خیرتیا ویني نو ډیر زیات خوشاله شي. وس دا دوايي په انسانانو باندې استعمالول غواړي. ویل د ټولو نه مخکې لاول خپل سینیر ته دا ووي او د دې نه پس د ټول بورډ یو میټینګ کیدی په کوم ځای کې چې ویل یو پریزنټیشن ورکړي. د ویل د دې نوې دوايي نه ټول ډیر زیات خوشاله وي ولې چې د دې ریزلټ ډیر زیات پازیټیو دی. د ویل د پریزنټیشن په دوران کې بل طرف ته موږ دغه فیمیل شادو وینو په کوم باندې چې د ویل د دوايي استعمال شوی دی. دلته یو ورکر راځي کوم چې دا بل ځای ته بوتلل غواړي خو نن د شادو رویه ډیره ګډه وډه او د دې ځینه بل ځای ته تلل نه غواړي. ورکر چې کله زبردستی وکي نو شادو لډیره غوسه ورشي او د دې ورکر لاس ونیسي او د دې ځینه راوځي او هر طرف ته ورانه شروع کی او هغه ځای ته ورسي په کوم ځای کې چې د ویل میټینګ روان وي. دلته دا ویل هم نشي کنټرولولای ولې چې دا ډیره زیاته غوسه وي. د دې وجه نه په دې باندې ډز وکي د کم په وجه باندې چې دا مړه شي. د دې حادثې نه پس د بورډ سینیر دا ومنله چې دا د ویل د دوايي په وجه باندې دومره غوسه شوې ده. نو د شادو د مرګ سره د ویل پوره ایکسپریمنت هم ختم شي. د ویل بوس حکم ورکي چې په لیب کې څومره شادوګان دي ټول مړه کوي ولې چې په دیو باندې هم د ویل د دوايي استعمال شوی. ویل خپل بوس ته ډیره زاری وکي چې زما په دوايي کې څه مسله نشته خو د دې بوس انکار وکي او وایي چې دا ټوله مسله ستاسو په دوايي کې ده. د ویل د 15 کالو ایکسپریمنت ځای شي. دا چې کله دنه د لیب طرف ته روان شي نو په دغه ځای کې د لیب یو خدمتکار مخې لور شي او دې ته وایي چې ستاسو په دوايي کې مسله نشته. په اصل کې دا شادو ستاسو د دوايي په وجه نه وغوسه بلکې په دغه وخت کې د دې شادو یو بچی شوی وو د کم په وجه باندې چې دې د دې زینت تلل نه غوښته. نو ویل ته پته ولګي او دا ورکر ویل ته وایي چې د بوس په وینا باندې ما ټول شادوګان مړه کړل خو دا یو د شادو بچی مې مړ نه کو کم چې اوس پیدا شوی دی. د دې نه پس ویل د شادو بچی راواخلي او خپل کور ته راوړي چرته چې د دې پلار هم وي. او دلته منګه وینو چې دا د شادو بچی وړوکی خوې خو د دې دماغ د انسانانو په شان تیز وي او ډیر زر د ویل د پلار سره دوستی جوړه کی او د ویل پلار دی له د سیزر نوم کیدی. په دې کې 3 کال تیر شي او وز دغه د شادو بچی د کم نوم چې سیزر دی ډیر زیات خیر شوی. لوستل شي کولای گیم شي کولای بالکل د انسانانو په شان هر کار شي کولای خو بس صرف د انسانانو په شان خبري نشي کولای خو د انسانانو په خبرو باندې پوهیږي. بل طرف ته موږ د ویل پلار ګورو د کم چې الزایمر بیماری په وجه باندې دماغي حالات ډیر زیات خراب شوي وي او نرس د دې د خیال ساتلو نه انکار وکي او ویل ته وایي چې ستا پلار ته د هسپتال ضرورت دی په کور کې د دې خیال ساتل مشکله ده. ویل د خپل پلار حالت باندې ډیر زیات خپي په سار لویل لیب تلال شي او د دې زینه هغه دوايي راوالي کوم چې د سیزر په مور باندې استعمال کړي. دې ته پته وي چې زما د پلار بچ کېدل ناممکنه ده. د دې وجه نه دا ریسک واخلي او خپل پلار ته د دوايي انجکټ کړي. د ویل پلار لاولنې انساني په کم باندې چې د الزایمر بیماری استعمال وشي. ویل ټوله شپه خوب ونکي ولې چې دا یریږي چې چرته په پلار مې څه ونشي خو چې سار دا ګوري نو د دې پلار پیانو ته ناسي او بالکل ټیک شوی وي. ویل چې دا ویني نو ډیر خوشاله شي یعنی د دې دوايي د دې پلار بالکل ټیک کو. بل طرف ته موږ سیزر وینو چې د کړکۍ نه سماشومان ته ګوري ماشومان لوبي کوي او سایکل چلای. د سیزر هم د سایکل چلولو زړه کیږي نو دا د گاونډیانو کور ته ورواوړي. د دې کور مالک ډیر زیات کنجوس انساني هغه چې سیزر ویني نو د سیزر د والو د پاره یو ډانګې راواخلي خو په دغه ټیم کې ویل او د ویل پلار دا سیزر بچ کی. ویل خپل گاونډي ته وایي چې دا صرف د لوبو د پاره راغلی وو د دې نه موږ ته هیڅ خطر نشته. گاونډي ورته وایي چې د دې نه زما ماشومانو ته خطر ده او که دا د شادو بچی دوباره دلته رالی
نو زه به مړ کما. د سیزر خپه زخمی شوي د دې وجې نه دا د ډاکټر خواته بوزي. د دې ډاکټر نوم کیرولینی. کله چې کیرولین د دې علاج کوي نو دې ته پته ولګي چې دا خو ډیر هوښیار دی، ولې چې دې به د سیزر څخه په اشارو کې خبرې کولې. په دې کې د ویل او د ډاکټر کیرولین دوستی جوړه شي. د کیرولین دا سیزر ډیر خوښ شي. د دې وجې نه دا د ویل کور ته راتلل شروع کی. دې ته پته ولګي چې سیزر همیشه په کور کې اوسېږي او بار ته نه وباسي. د دې وجې نه دا همیشه په کړکۍ کې ګوري. کیرولین ویل ته ووایي چې موږ له پکار دي چې سیزر له بار چکر ورکو. د ویل دا خبره خوښه شي او په سبا له ویل او کیرولین سیزر یو ځنګل ته بوزي. دا ځنګل د سیزر د جنت نه هم ډیر خوښ شي. دغه شانته کې 2 کاله نور هم تیر شي. اوس ویل او کیرولین د یو بل سره محبت هم شروع کړي او سیزر هم غټ شوی وي او دیو همیشه د ځنګل ته راځي. یو ورځ چې دیو کله په ځنګل کې وي نو دلته یو پیملی راشي د چا چې یو سپی او د دې په مری کې یو پټه تړلې شوی. دا سپی په سیزر باندې ډیره غپا وکي. سیزر چې دا ویني نو ډیر زیات خپه شي. سیزر د سپی په غپا نه خپه بلکې د سپی په مری کې هغه پټه ویني نو دغه پټه ویل د دې په مری کې هم تړلې. دا د ویل نه په اشاره تپوس وکي چې زستا ساتل شوی زناور یم. نو ویل وته په جواب کې وایي چې نه ته زما د زوی په شانته کې. خو سیزر ډیر سمجدار ای. دا د خپل ځان په باره کې معلومات غواړي چې دا څوک دی او د کوم ځای نه راغلی دی. د دې وجې نه ویل سیزر خپل لیب ته بوزي او دې ته ووایي چې ستا مور دلته وه او موږ پې دلته یوه دوایي استعمال کړې وه. د دغې دوایي په وجه باندې نن ته دومره هوښیار یې. نو سیزر ته د خپل ځان په باره کې پته ولګي. د دې نه پس دیو واپس کور ته راشي او موږ د ویل پلار وینو چې د الزایمر بیماری دوایي کار پرېښی دی. دا په الټه چمچه خوراک کوي. نو ویل ته پته ولګي چې دې دوایي زما د پلار په دماغو باندې اثر پرېښی دی. ویل ډیر زیات خپه یي. کله چې ویل کار ته تللی نو د ویل پلار گاډی چلول غواړي خو د الزایمر بیماری په وجه د دې نه ډرایوینګ هیر شوی وي. کله چې دا گاډی سټارټ کړي نو گاډی ته د کنټرول نه بهر شي او سیده لاړ شي د ګاونډیانو گاډی ووهي. کله چې ګاونډي دا ویني نو جل بار ته راشي. دا هغه ګاونډي دی کوم چې څه کاله مخکې سیزر والی و. نو دا د ویل پلار د کالر نه ونیسي او د ګاډي نه راکوز کړي او په وهلو شي. نو اچانک د سیزر نظر په دیو باندې ولګي. دا خپل ځان کنټرول نکي او بار ته راشي او په دې باندې حمله وکړي. سیزر دومره غوسه یي چې دغه ګاونډي ګوته وچیچي. د دې وجې نه دا سړی په عدالت کې کیس وکړي. نو عدالت دا فیصله وکړي چې اوس سیزر په کور کې ساتل نه دي پکار. په دې باندې انیمل کنټرول ټیم راشي او سیزر د دې ځای نه بوزي. دا سیزر یو داسې ځای ته بوزي چېرته چې نور شادوګان هم موجود دي. د سیزر دا خیلي چې دلته زه د چکر د پاره راغلی یم. د دې وجې نه دا ډیر خوشحاله یي خو دې ته پته نه وي چې دا به همیشه په دې ځای کې قید وي. سیزر چې کله ویل ویني چې د دې ځای نه ځي نو د دې خوا ته رامنډه کړي خو سیزر دلته قید شوی وي. سیزر د شیشې د بل طرف نه په اشاره کې ووایي چې ما هم د خپل ځان سبوزئ. خو ویل ورته ووایي چې زه مجبوره یم اوس په ته دلته اوسېږي. په دې خبره سیزر ډیر خپه شي او ویل یې دلته پرېږدي او لاړ شي. بل طرف ته موږ د ویل پلار وینو چې یو ځل بیا د الزایمر بیماری ښکار شوی وي. ویل فیصله وکړي چې زه به د مخکیني نه تیزه دوایي جوړوم. بل طرف ته موږ سیزر وینو چې ډیر زیات خپه یي او دا په دې امید کې چې ډیر زر به ویل راځي او ما به کور ته بوزي او په یو دیوال په چاک باندې ډرایینګ جوړ کړي کوم چې د دې د کړکۍ نقشه یي. د کم نه چې به دې د کور نه بار ته کتل د دې خپل کور ډیر زیات یادیږي. بل طرف ته ویل د ډیر مهنت نه پس دغه دوایي جوړه کړي. اوس دغه دوایي په یو شادو باندې استعمالول غواړي. کله چې دا دوایي د شادو بدن ته ورارتئ نو د پریشر په وجه باندې یو پیپ راوځي او دلته د دې یو ورکري د دې نوم فرینکلن یي. د دوایي څه ګیس د دې سپیمو ته وننوځي ولې چې د دې ماسک لرې شوی یي. خو په دغه وخت کې د دې ګیس اثر ونیشي او دا خلک د دې شادو بدن ته دغه دوایي وروارتئ. د دې نه پس دا شادو ډیر زیات وخیر شي یعنی د دې دا دوایي هم کامیاب شي. د دې نه پس ویل او کیرولین د سیزر سره میلاوېدو دپاره لاړ شي. دا ډیره په وړه پنجره کې قید وي. ویل چې کله د سیزر په لاس باندې زخم ویني نو ډیر زیات غوسه شي او د دغه ځای ګارډ له دمکي ورکړي او وایي که تاسو د دې څه غلط سلوک وکړو نو زه به ستاسو دا ځای بند کړمه. د ویل په راتلو باندې سیزر ډیر خوشحاله یي ولې چې دې ته پته یي چې ویل به دا کور ته بوزي. خو ویل ورته وایي چې زه د عدالت د اجازت نه بغیر تا نشم بوتلی او د دې ځای نه لاړ شي. سیزر ډیر زیات خپه شي او کور یې ډیر زیات یادیږي. دلته دیو ته ګنده خوراک میلاویږي او د جیل سټاف سره ډیر غلط سلوک کوي. کله چې ویل خپل کور ته لاړ شي نو دا ویني چې د دې پلار حالت ډیر زیات خراب دي. دا ولا هغه دوایي ورکوي خو د ویل پلار یې منع کړي او وایي زما وخت پوره شوی دی او د دې نه
پس د ویل پلار مړ شي. ویل د هغه د پلار په مرګ په وجه ډیر خپه وي. اوس د سیزر نه علاوه د دې نور څوک نه وي. دا سیزر خپل زوی ګڼي. د دې وجې نه دا ډېرې پیسې راواخلي او هغه ځای ته لاړ شي کوم ځای کې چې سیزر قید وي. د دې ځای چې کوم هډ ویل دې له ډېرې پیسې ورکړي او ورته ووایي چې سیزر زما سپرې ده. د دې ځای مشر چې دومره پیسې ویني نو د ویل خبره ومني. ویل د سیزر خواته راشي او خپل ځان سره د تلو ورته ووایي خو سیزر دروازه بنده کړي او د ویل څه نه ځي. سیزر د ویل نه بغیر ډېر خپه خو وي خو دا یو ساتونکی ځناور نه جوړیږي. هغه د خپل ځان سره د دې ځای نور شادوګان هم آزاد لیدل غواړي. د دې نه پس ویل د دې ځای نه لاړ شي. د شپې نه په دې ځای کې کار کولو والا یو الګ دوستان راشي د شادوګانو د لیدلو دپاره. کله چې یو الګ د سیزر خواته راشي نو سیزر یې ونیسي او ځان ته یې راکاږي او د دې د جب نه یو چاقو راوباسي. په دغه چاقو باندې سیزر د شپې نه د خپلې پنجرې ګیټ کولاو کي او بیا غلی شان د چت په لاره باندې د ویل کور ته ورسي. په کوم ځای کې چې دې هغه نوې دوایي ایښې وي او دا دوایي راواخلي او واپس خپل ځای ته راشي. په کوم ځای کې چې باقي شادوګان قید دي او په دې ځای کې دا دوایي کولاو کي د دې دوایي ټول ګیس دا شادوګان راکاږي. د دې نه پس ټول شادوګان ډېر هوښیار شي او د سیزر لاولنی میشن پوره شي چې دا نور شادوګان زما په شان هوښیار شي نو موږ به د دې ځای نه وتښتو او هغه په دې کې کامیاب شي. بل طرف ته موږ هغه فرینکلن وینو چې په غلطۍ باندې هغه ګیس په سپیمو کې ننوتی وي هغه مړ شي. د دې مطلب دا دی چې دا دوایي صرف په شادوګانو باندې اثر کوي او انسانان د دې د وجې نه مري. بل طرف ته موږ سیزر وینو چې باقي شادوګانو سره د دې ځای نه تښتي خو په دغه ځای کې یو ورکري کوم چې به شادوګان ډېر زیات ټارچر کول هغه راشي او کله چې خپل د کرنټ والا سټیک راواخلي او د کرنټ د لګولو کوشش کوي نو سیزر د دې لاس ونیسي او ورته وایي چې خپل ګنده لاسونه زما نه لرې کا. په دې ځای کې سیزر په لاول ځل خبرې وکړي او سیزر وله یوه څپېړه ورکړي او په دغه ځای راوارتی او ټول شادوګان آزاد کړي. ورکر راپاڅېږي او یو ځل بیا دغه بجلی والا ډنډه راواخلي خو سیزر په دې باندې د پریشر اوبه پرېږدي. د کرنټ په وجه باندې دا په دغه ځای مړ شي. د دې نه پس سیزر ټول شادوګان یو ګارډن ته بوځي او د دې ځای ټول شادوګان په خپل ټیم کې شامل کړي. دا ټول د ویل لیب ته ورشي. په کوم ځای کې چې په نورو شادوګانو ایکسپریمنټ کیږي دا هم آزاد کړي او اوس د دې یو غټ ټیم جوړ شي. بل طرف ته موږ ویل وینو چې سیزر یې ډېر زیات یادېږي. هغه دغه ځای ته کال وکړي چېرته چې سیزر قید وي خو د دې کال څوک اوچت نه کړي. د دې وجې نه دا په جلتۍ کې د کیرولین سره دغه ځای ته ورسي او چې وګوري چې دلته خو یو شادو هم نشته. په دغه ځای کې دا یو ورکر ویني. ویل ورته وایي چې دلته څه شوي دي نو دا ورکر ورته وایي چې ستا سیزر د خپلو ملګرو سره وتښتېدو او هغه په لاول ځل خبرې هم وکړې. دا چې واوري نو ویل ډېر زیات پریشانه شي او دې ته پته ولګي چې سیزر به د خپلو ملګرو سره ریډ ووډ ځنګل ته ځي کوم ته چې به موږ په ماشومتوب کې وړو. سیزر د آبادۍ په لاره باندې د خپلو ملګرو سره مخې ته روان وي. مخې ته یو پول راشي چېرته چې پولیس والاو د دې لاره بنده کړي وي. د دې نه پس د شادوګانو د پولیس والاو په منځ کې یو ډېر غټ جنګ وشي خو د سیزر مقصد انسانانو ته نقصان رسول نه دي بلکې خپل ملګرو ته ازادي ورکول دي. هغو د ځنګل طرف ته رواني. د بره نه یو هلیکاپټر حمله وکړي. کله چې سیزر ته نقصان رسي نو په دغه ټیم کې یو غټ شادو د هلیکاپټر طرف ته ودانګي او هلیکاپټر راوارتی او دا په دغه کې مړ شي. په دې کې موږ یو بل شادو وینو. د دې په جسم باندې هم په لیب کې ایکسپریمنټ شوی وي نو دا هغه سړی مړ کي کوم چې د هلیکاپټر نه په دیو باندې ډزې کوي. کله چې دا غټ شادو یو پولیس والا شلی نو سیزر یې منې کي ولې چې د سیزر مقصد پولیس والا وجل نه دي. دا ټول چې دا برج کراس کی او ځنګل ته ورسي څه وخت پس ویل هم راشي او سیزر ته اوازونه کوي. په دې وخت کې بل یو شادو په دې حمله وکړي خو په دغه ټیم کې سیزر دا بچ کی. دا سیزر ته وایي چې ته زما سه کور ته لاړ شه خو ته نه ځې نو پولیس والا به تاسو مړه کي. سیزر ویل له غاړه ورکي او په غوږ کې ورته وایي چې اوس دا زما کور دی. نو ویل ته پته ولګي چې سیزر ته خپله دنیا میلاو شوه. دا زما سه بیرته نه ځي. ویل سیزر ته ووایي چې ټیک ته دا ستا ژوند دی ستا مرضي ده. د دې نه پس ویل سیزر پرېږدي او لاړ شي.
اوس د سیزر او د هغه د ملګرو یو نوې دنیا او سیزر د دې ټولو مشري. بل طرف ته موږ د ویل هغه گاونډي وینو د کم ګوته چې سیزر چیچلی وي اچانک د دې د پوزو نه وینه روانه شي. په اصل کې فرانکلین د کم چې په ایکسپریمنت وخت کې ګیس تیر شوی وو نو دا هر څه ویلو د پاره د ویل کور ته راغلی خو ویل په کور کې نه وو. د دې په وجه فرانکلین د دې گاونډیانو کور شي اچانک دی له یو پرنجي ورشي په دغه کې د اینو چیټي په دې باندې ولګي نو دې ته هم دغه وایرس ولګي. په اصل کې دا یو پایلټ دی کم چې انټرنیشنل جازونه پاسي. د دې مطلب دا وایرس به په پوره دنیا کې خور شي او ټوله دنیا به بدل شي. هم دغه شانت کیږي. دا د کہانی لاولنې پارت دی. په دویم پارت کې به موږ ګورو د وایرس په وجه باندې انسانان کمزوري شوي دي نو د شادوګانو او د انسانانو جنگ به کیږي.